تر دې دمه هر څه سمدم روان وو، که لږه وه که ډېره، خو ګزاره روانه وه. نغری یې نه و سوړ شوی، چا ته محتاج شوي نه و، خو د کله نه چې مامندی د ارق النساء مرض په کټ پرې باسلی و، سوچه د فکرونو سره په مخ شوي وه. ژبې د دعاګانو نه قلارې نه وې. هر وخت به یې په ژبه خدای ته دغه زاري وه چې خدایه دې سړي له راله څه مه کوه. زما د خوارۍ غریبۍ او د دې وړو وړو بوچیو مې بس دغه یوه اسره ده. خدایه غیرتي سړی دی، د ممتازې ورځې په امان کې وساته. سلامونه او احترامات. ګرانو کتونکو، عصمت علي اخونی یم. د لیکوال پاڼې نه د همایون مسعود صاحب کتاب رشتې، کوم چې د افسانو کتاب دی، د غونچه افسانه ده، د هغې نه مې د یو څو کرښې تاسو ته په دې مقصد وویلې چې د پښتو کتاب دی او په پښتو ژبه باندې لیکل شوي دي، او همایون مسعود صاحب چې دی د سوات سیمې تکړه او پوهه لیکوال دی، او بیا د کتاب چې دی د افسانې چې دي، کومې افسانې چې هغوی لیکلي دي نو ډېرې ښې افسانې دي. مقصد مو دا دی چې دا کتاب تاسو ته وښیو، دا کتاب تاسو هم ولولئ. زموږ سره د لیکوال په لایبرري کې پروت دی، ځکه موږ د پښتو ژبې د لیک لوست عام کولو هڅې کوو، نو غواړو چې داسې څه د کار کتابونه یي هغه تاسو ته وښیو چې زموږ سره تاسو هم ولولئ، تاسو هم نورو خلکو ته وښایئ او د هغې نه څه نه څه حاصل کوئ. همایون مسعود صاحب چې دی هغه ډېر خوږ انسان دی او پوهه لیکوال دی، نو غواړم چې دا کتاب تاسو هم ولولئ. زموږ سره هم پروت دی، شاید چې تاسو ته ستاسو په زیږونو کې هم میلاو شي، خو که میلاو نه شي نو زموږ د لیکوال د لایبررۍ نه دا کتاب تاسو ترلاسه کولی شئ. ډېره زیاته مننه.